نن موږ راځو د شپږ کلن هلک جوړه غچ کوو. جوړه څنګه غچ کېږي دا د اوس به ووینو. دا دوې تنې دي، دا داسې سره جلا کوو. یوه داسې لاندې ږدو، یوه لوړه. اوس یې غاړې ته ګورو چې غاړه هر څو ده. اوس منه د دې غاړه دغه ده 12 ده، د 2 خطه کم په 2 کې، دا رقم او 1.5 په 1.5 کې. شانه تقریبا دغه ده، شانه 12 شانه ده، 12 کېږي. دا 1 انچ موږ لګوو د درزو لپاره، او دلته وږې داسې 1.5 انچ راکښته کېږي. 4 انچه بغل کو دی، موږ 4.5 راولو د کوچنیانو لپاره شانده ده. زګر یې 12 انچه دی، 12 کېږي. موږ 14 انچه غچ کوو، او دا 1 انچ د درزو لپاره ورلګوو. اول د واره دا رقم غاړه غچ کېږي. دوهمه بیا شانې دغه وږې غچ کېږي، دا رقم. او موږ چې وږې داسې 1.5 انچه راکښته کړلې، په هغه کې به بیا دا رقم غچ کېږي. بیا د بغل کو چې دی، دا به بیا د دواړو تنو داسې غچ کېږي. غاړه چې ده، غاړه د یوې تنې له دا رقم غچ کېږي، او دغه چې بغل کو د دواړو تنو له داسې غچ کېږي. او دلته 400 نه به لابد دی، هغه موږ د وږو پر اندازه کې دا رقم دا د شا تنه ده، له مخ تنه ځینې پورته کوو، د شا تنه داسې غچ کېږي. د دې لمن یې ګول دی، ګول لمن بیا موږ داسې خجله اسرونه درته ورته ګولوو، بله نور لمنه خپله دغ سره دغ کې. بغل کوي ګورو چې بغل کو د څو جوړې د کوچنیانو د جوړو دغه 5 انچه بیخي کېږي. د جوب خوله 4.5 انچه ده، موږ 4 راولو. دا د جوب خوله ده، دا زګر دی، دا غی لمن ده بله، دا ګول لمن. د تنو کار بالا خلاص و. دا ربی غاړه بین غاړه ده، د دې کار بالا خلاص. دا په دې کې بیا لستوڼي غچ کېږي. دا بیا د بغل کو پر اندازه غچ کېږي. بغل کو هلته 6 انچه و، 5.5 انچه و، موږ د دې دا 6 راولو. لستوڼي 14 انچه دی، موږ 14.5 راولو، 1.5 انچ د درز لپاره. دا 3.5 انچ ورلګوو هلته بربخۍ دپاره. د
لستوڼو خوله یې دغه انچه ده، 4.5 انچه ده. دا لستوڼي دي، داسې لستوڼي چې په راوړی دا برداره پخې بره په بیا پروت کېږي. شانه 12 انچه وه، موږ 12 نیم 14 راوستلې وو. دا یې شانې پخې دي. دا یې شانه ده. دا پاجامه ده. پرتګیان 19 دی، موږ یې 20 نیم غوچ کوو. یو نیم انچ دلته سر وپرېږده، سر لپاره پیسه 5 انچه دلته ورته راولو، یو نیم انچ دا د پیسو خوله ده. دلته 22 دی پرتګیا، دا چې پر مابین سره نیمای کې 12 سره رسېږي. 22 دا مابین به دا رقم ده و، خط ورکوو. د مابین ته بیا دا رقم ځوال ته در پیسې پورې دا خشتاق دا خشتاق دی، دا د سرور مخله ده. دا پاجامه سوه، دا یې شانه پټۍ ده، دا یې لستوڼي دي، دا دواړه تنې دي. یه کار خلاص خالی ود باندې جوبونه کړی.
باید به جوړ کنه جوړ کار ولا